د حدیث شریف مفهوم دی من دخل السوق، څوک چې بازار ته داخل شو او د بازار دعا وی په بازار داخلېدو وخت کې چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر. څوک چې بازار ته داخل شو او بازار کې دعا وی د بازار، نو الله پاک دومره خوشاله شي كتب الله له الف الف حسنه، لس لک نیکه ورلولی کی، ومها عنه الف الف سیئه، لس لک گناهونه ورته معاف کی، ورفع له الف الف درجه، لس لک درجی ورله بلندی کی، وبنا له بیتا فی الجنه، او دی خوش قسمت الله پاک په جنت کې یو سپیشل بنگله جوړه کی. نو ګوره د بازار دا دعا یادول غواړي او همت کول غواړي چې د غفلت په دې ماحول کې بنده الله پاک یادی، ځکه د الله پاک د یادولو نه مقصد الله پاک یاد ساتل دی. د بازار په دې دعا باندې لس لکه نیکه الله پاک ولیکي، لس لکه گناهونه معاف کی، لس لکه درجې بلندی کی، وبنا له بیتا فی الجنه، او جنت کې سپیشل بنگله الله پاک جوړه کی. نو موږ او تاسو له پکار دی چې هر وخت الله پاک یاد ساتو، خاص کر بازار کې د بازار دعا چې وایو په هغې الله ډېر خوشحالیږي او دا دومره ثوابونه او بنگلې زموږ دپاره جوړیږي. الله پاک ته اول مالا بیا تاسو له د بازار په ماحول کې د بازار د دعا د لوستلو توفیق نصیبه کړي.